ویډیو خاص هغه ملګرو لپاره چې استانبول ته کله کله پرواز لري او غواړي یا له استانبول نړیوال هوایي ډګر څخه ووځي او د میټرو استفاده وکړي. دا د استانبول نړیوال هوایي ډګر دی. تاسو کله له اگزیټ یا دخولي ووهئ دلته انټري دغه ووهئ دلته بیا تاسو کولی شئ راشئ دلته او ورپسې دا اووم دروازه نمبر ده. تاسو چې راووتلی دغه 11 نمبر دروازه ده. مختلف دروازې تاسو وګورئ د 11 نمبر پروژه چې راورسېدی ته مخامخ 11 نمبر ته دا د میټرو سړک دی او همداسې به دې کې لاړ شئ تاسې دې خوا همداسې مخکې ځئ مستقیم میټرو ته ځي. نو چې هر چېرته ځئ بیا دې نه میټرو ځي. بالاخره چې دلته راورسېدی دا پټۍ ختمه ده. دلته بیا تاسو کولی شئ دې ځای نه لیفټ کې کښېنئ دې لیفټونو کې او دې لیفټونو کې بیا ښکته منفي 4 منزل دی انشاءالله. منفي 4 منزل ته وځئ. دا M11 میټرو ده. M11 یا یو دې تاسو اکثرای ته هم تللی شئ. هر تاسو کله دلته لاندې راښکته شئ دا میټرو سټیشن د استانبول انټرنیشنل حوالیمانه یا استانبول نړیوال هوایي ډګر د میټرو سټیشن دی. دغه خط ته M11 یا یو خط هم ورته وایي په M11 میټرو ده. مطلب چې دې ځای نه تاسو په کوم ځای ته کښېنئ دې ځای نه به تاسې د ګرتپې ته به کښېنئ چې ګرتپې نه به تاسو هلته اکثرای ته هم تللی شئ تقسیم ته هم تللی شئ زیتون برنو او د استانبول اکثریت څخه تاسو دې ځای نه تللی شئ. البته هلته میټرو کې دې کارټونه کارول کېږي. دا کارټونه تاسو ډول دلته اخیستلی شئ. کله چې تاسو دې ماشین ته راشئ تاسو غواړئ کارټ واخلئ نو دلته به تاسو کلیک کړئ او دوام یې او دلته به پیسې ورکړئ. دې ځای ته پیسې به ورته ورکړئ 240 روپۍ 165 روپۍ اخلي. نو تاسو 200 لوټ چې ورکړئ پاتې پیسې پکې جمع کېږي. نو بیا د هر میټرو د هر خط نرخ ته دغه تفاوت کوي کرایه چې مختلف دی. تاسو چې کله دلته پیسې ورکړئ او دوام یې هم که نقد به ورته انتخابوئ نور تاسو ته کارت درکوي. دلته تاسو ته کارت ورګزاري کولی شئ کارت واخلئ. بیا هم کارت که غواړئ پیسې پکې جمع کړئ لکه دا زما کارت دی. هر چې تاسو ته به سره کارتونه درکوي چې نوي راځي دا زموږ د محصلینو کارتونه دي. تاسو ته د کارت پیسې اخلئ زما کې 10 روپۍ دي او کولی شئ پیسې پکې جمع کړئ. همداسې صورت تاسو دلته پیسې ورکوئ دلته او پیسې درته جمع کېږي او بیا د همدې کارتونو نه تاسو کولی شئ چې دلته استفاده وکړئ. محصلینو یا زده کړیانو کارتونه دومره دي چې هغې کرایهګانې ارزانه دي. موږ دغه کارتونه چې دي موږ د میاشتې 1500 لیرې ورکوو چې 200 ټریپه موږ ته راکوي 200 سفره راکوي او نور عادي کارتونه بیا نو یو څه قیمت تمامېږي ټریپې اټس اوکې زه ګرانه شي. نو انشاءالله همداسې چې میټرو ته به څنګه ځو او د میټرو نه څنګه استفاده کوو دا به نور ویډیوګانې او د استانبول اړوند ترکیې اړوند معلوماتي ویډیوګانې به انشاءالله تاسو ته شریکوم. تاسو وینئ د نړیوال ډګر تر څنګ دومره ښکلی دی چې کېناستې خوند درکوي. نو انشاءالله دغه ورځ په هیله چې موږ ته همدغسې اباد وي.